د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څلورو مهمو خبرونو ته زابل کې یو نفوذي پولیس شپږ سرتیري وژلي. زابل ولایت کې امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د طالبانو په یوه نفوذي برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. سرچینه وایي چې یو نفوذي پولیس د دغه ولایت په مرکز کلات کې د سنګي په نامه سیمه کې پر خپلو ملګرو برید کړی دی چې په پایله کې شپږ پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره بریدګر د خپل سنګر د ملګرو تر وژلو وروسته یو هموي ټانک، یو پیلډر موټر او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي د طالبانو له یوه زندان نه 42 کسه راخوشي کړای شوي دي. کمانډو ځواکونو په باغلان کې د طالبانو یو زندان مات کړی دی. ملي دفاع وزارت وایي چې د ځنګړو ځواکونو کې د تېره شپه په باغلان کې د طالبانو پر یوه زندان عملیات ترسره کړي دي چې له امله یې دغه زندان مات کړی او 42 کسان یې د طالبانو له بند خوشي کړي دي. عملیات د باغلان ولایت د مرکز باغلان ولسوالۍ په علي خواجه کلي کې ترسره شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې په دې زندانیانو کې 25 کسه یې نظامیان او پاتې 12 نور ملکیان دي. افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم په ګڼو ولایتونو کې د طالبانو زندانونه مات کړي او له دې زندانونو ګڼ کسان خوشي کړي دي. په ننګرهار کې په یوه هدفي برید کې 3 کسه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار په 4مه ناحیه کې عیدګاه جومات ته څیرمه ناپېژانده وسلوالو د یوه کرولا ډوله موټر پر سپرلۍ ډزې کړي دي. په دې پیښه کې 3 کسه وژل شوي دي. تر اوسه د پیښې په اړه لا ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی او نه هم کوم لوري د دې برید مسؤلیت منلی دی. او وروسته اعلان خبر ده چې اسلام کلا کې اورلګیدنه افغان دولت تر څېړنو وروسته زیانمنو ته د مرستې ډاډ ورکړی. د هرات ولایت اسلام کلا بندر کې تر اورلګیدنې وروسته د زیانونو په اړه بېلابېل راپورونه ورکول شوي دي. افغان دولت ویلي چې د اورلګیدنې پیښه د مالیې وزارت او بېلابېلو ګمارل شویو ډلو له لوري تر نظارت لاندې ده. دولت په یاده پیښه کې زیانمن شویو په ځانګړې توګه سوداګرو ته ډاډ ورکړی دی چې د موضوع تر څېړلو وروسته به د مرستو په ګډون ټول اړین اقدامات ترسره کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.